سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. افغان و نسکلنې قومره کرکټ ملي لوبډلې په نړیوال جام کې د نیوزیلینډ لوبډلې څخه یو ځل بیا ستره ماتې وخوړله. په دغه لوبه کې نیوزیلینډ او افغانستان و نسکلنې قومره کرکټ ملي لوبډلې سره مخ شو چې افغان لوبډلمشر د لوبې ټاس وګټي، په خپله د بیټینګ پرېکړه وکړه. په 21 اوورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 1 نوي منډې جوړې کړلې. په نن لوبه کې افغان توپوهونکو ډېره خرابه ناکامه لوبه ترسره کړله. د افغانستان لپاره هېڅ توپوهونکی ونه چلېدی چې ډېرې منډې دې جوړې کړي. ټوله لوبډلې په 1 نوي منډو باندې وسوځېدل. هغه که د محمد نبي اساخیل زوی و که د نورعلي ځدراڼ وراره و، ټوله ناکامه شوله. د 2 نوي منډو هدف په تعقیب کې د نیوزیلینډ و نسکلنې قومره کرکټ ملي لوبډلې هم ډېر خراب سټارټ واخیستی چې په 40 منډو کې خپل 4 لوبغاړي د لاسه ورکړي وو. افغان لوبډلې ډېره خوندوره په زړه پورې توپ اچونه وکړه، خو بختیاري ورسره ونه کړله. دغه لوبه یې وبایلله. په دغه لوبه کې افغان و نسکلنې قومره کرکټ ملي لوبډلې ډېره خوندوره په زړه پورې توپ اچونه وکړله. د افغان لوبډلې په ګټه الله محمد غضنفر 3 لوبغاړي وسوځل، خلیل احمد عربګل مومند 2 لوبغاړي وسوځول او نصیر خان بیا 1 لوبغاړی وسوځوي. افغان و نسکلنه قومره کرکټ ملي لوبډلې د یاده سیالۍ په ترڅ کې خپله درېیمه او وروستۍ سیالۍ به د راتلونکې جمعې په ورځ د نیپال لوبډلې سره ترسره کړي. که مو چیرې دغه ویډیو خوښه شوې ده، په چینل کې نوي یاست نو حتما زموږ چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. که مو د فیسبوک پیج تر اوسه نه یې فالو کړی نو حتما زموږ فیسبوک پیج هم درسره فالو کړئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.